الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى خيست نمونا أو صفات بيانيدوه بتوفيق الله سبحانه وتعالى بتوفيق أو برحمة أو بكرم سره. دا ډېره خوندوره موضوع ده او وجه دا ده چې د دې تعلق د رب العالمین سره دی، یعنې د الله سبحانه وتعالی ذات پیژندل، د هغه د پیژنګلو خبرې کېږي، نو دا په مؤمن باندې ډېر اثر کوي. نو د الله سبحانه وتعالی سره چې کومې خبرې تعلق ساتي، هغه په مؤمن باندې ډېرې خوږې لګي او ډېرې مزیدارې پې لګي. او الله سبحانه وتعالی دې موږ ته خپل معرفت نصیب کړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د هغه په نومونو باندې پوهه کړي، او الله دې موږ له د یادولو او په هغې کې د تدبر او د هغې نه د فایدې اخیستو توفیق دې الله موږ له راکړي. 5 نومونه د الله سبحانه وتعالی بیان شیو: الله، الرب، الرحمن، الرحیم او الحی. 5 نومونو تفصیل شیو، معنا، فائده، او نن به انشاءالله په دې درس په دې وخت کې چې څومره نومونه بیانولی شو هغه امره به بیانوو باذن الله تعالی. د الله سبحانه وتعالی شپږم نوم القیوم. القیوم سبحانه وتعالی په سوره بقره کې په آیت الکرسی کې موږ دا نوم په مخه وایو. الله سبحانه وتعالی وایي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم الله غزات ته چې ژوندی دی، الحي او حي معنا او دې سره چې څه تعلق ساتي هغه تېر شوي درس کې بیان شوي. او دویم نوم یې ورسره ذکر کړو القیوم. په سورة طه کې الله وایي وعنت الوجوه للحي القيوم. دا قیامت په ورځ به دا مخونه دا کته شي، ذلیله به وي د هغه ذات په مخ کې چې هغه الحي القیوم دی. القیوم په اصل کې معنی د دې د تدبیر چلون کے، نظام چلون کے. القائم علی شی چې دیو شي هغه خبره د هغه په لاس کې، په دې کې د ډېرې معنی پرتې دي او موږ کوشش کوو چې بعض معنی ته بیانې کو. قیوم په معنی د سید هم راځي، د مشر، هغه سید چې خبره د هغه په لاس کې، نظام هغه چلی، تدبر هغه کوي، تدبیر هغه کوي، حفاظت هغه کوي، اصلاح هغه کوي. او په دې باندې دلیل دی د الله سبحانه وتعالی وینا الرجال قوامون علی النساء. قوامون یعنی سړي چې دي دا مشران دي، نو خبره د سړو په لاس کې ده. الرجال قوامون علی النساء. نو دې کې دنه دا معنی پرته دی چې الله سبحانه وتعالی سید دی، خبره ټوله د چا په لاس کې ده؟ د هغه په لاس کې ده. تدبیر، نظام، اصلاح، حفاظت چې څه کوي رب العالمین کوي. عرب داسې وایي فلان یقوم بامور بني فلان، پلانې د پلاني خاندان خیال ساتي او د هغوی حفاظت کوي. نو الله سبحانه وتعالی حفاظت کوي د دې مخلوقاتو، الله سبحانه وتعالی نظام چلی د دې مخلوقاتو. په دې قیوم کې دا خبرم پرته ده نه
علماوی الوقوف والثبات والدوام، په یو حال باندې پاتې کېدل، همیشه پاتې کېدل، همیشواله. رب العالمین هغه ذات دی چې په دې خپل حال له همیشه، او هغه نه ابتدا شتی او نه انتها شتی. حدیث کی راځي په صحیح حدیث کی امام نسائی رحم الله راوړی، حکیم ابن حزام رضی الله عنه وی بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم الا اخر الا قائما، چې یا رسول الله بیعت مې ورسره په دې کړی چې زه به نه مړ کېږم مګر په اسلام باندې مضبوط به یم، په دې به پاتې کېږم. الله سبحانه وتعالی همیشه پاتې کېدونکی ذات دی. دا معنی په دې قیوم کې پرته ده. په قیوم کې دا معنی پرته ده عدل او انصاف. وکان بین ذلک قواما وذلک دین القیمه، او دا دین دی عدل او انصاف والا، دا امت چې دی دا عدل او انصاف والا امت دی. دا معنی ده. نو رب العالمین عادل او منصف باچا دی، ظلم نه کوي د چا سره. دا ټولې خبرې په دې کې دننه راځي. الله سبحانه وتعالی قیوم دی، معنی ده چې قایم دی په خپل نفس سره مطلقاً، بل چا پکې کار نشتی. الله سبحانه وتعالی چاته ضرورت نه لري، بلکې الله سبحانه وتعالی په خپل ځان سره په خپله قایم دی مطلق. الله سبحانه وتعالی قایم دی، نظام چلی، خبره ټوله دغه په لاس کې ده، او هغه څه شي ته محتاج نه دی. الله سبحانه وتعالی چاته محتاج نه دی، بلکې هر شی محتاج دی رب العالمین ته، هر شی محتاج دی. الله سبحانه وتعالی سوی په قرآن کې یا ایوها الناس، اے خلکو، انتم الفقراء الى الله، تاسو ټول محتاج یې چاته، فقیران یې، غریبانان یې د الله په مخ کې. الله سبحانه وتعالی هغه قیوم ذات دی چې هغه د ټوله خبره د هغه په لاس کې د هغه چاته ضرورت نه لري، نه په دې نظام چلولو کې، نه په دې مخلوقاتو کې، نه په بل څه کې، نه په بل څه کې. الله سبحانه وتعالی هغه قیوم ذات دی چې د اسمانونه د هغه په امر سره راټینګ دي. الله سوی ومن آیاته ان تقوم السماء والارض بامره افمن هو قائم على كل نفس، كل نفس، هر نفس باندې رب العالمین قائم دی، هغه حفاظت کوي. الله سبحانه وتعالی دغه د ژوند د نظام چلی. رب العالمین قیوم ذات ته، او دا دوه نومونه چې کوم دي، دا الحی او القیوم، دا هغه ناشنا نومونه دي چې دې په دعا کې ډېر اثر دی. په دعا کې دا نومونه خصوصا استعمالول، لکه حدیث کې راځي په سنن ترمذی کې دی چې کله به کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر، کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کار را پیښ شو، نو دا دعا به ویله یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، الله به کار آسان کو. دعا یاد کړئ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به بخانه غوښته دي چې استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ذکر چې چا ووی غفر له، الله به له ګناهونه ټول وبخي. وان کان فر من الزحف، اگر که د جنگ او د جهاد د میدان نه تښتېدلی، الله به ورته دغه معاف کړي. نو د الحی او قیوم نوم د الله سبحانه وتعالی هغه نومونه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې ډېر استعمالول. تاسو هم چې دعاګانې غواړئ نو الله سبحانه وتعالی ته دا اعمال وسیله کوئ. نیکانو خلکو مبارک راځي، سلف مبارک څه ناشنا ناشنا خبرې به الله ته وسیله کولې، ناشنا ناشنا خبرې به الله ته وسیله کولې. وی الله ایو جمعه ته رانوتو دعا یې غوښته، وی الله زه مسلمان یما، مؤمن یما،
او تا په قرآن کې ویلي چې وکانه بالمؤمنین رحیما، او تا په قرآن کې دا ویلي چې الله په مؤمنانو باندې رحم کوي. نو یالله که زه پکې زما پکې برخه نه وه نو زه به ډېر بدبخت یم، ځکه زه خو مسلمان یم. نو بیا یې دا وایي چې یالله که دغې کې نه یم، مؤمن نه یم، حقدار نه یم د رحمت، نو یالله تا په قرآن کې ویلي ورحمتي وسعت كل شيء، او زما رحمت پراخه دی هر شي ته، نو په دې شي کې خو زه رالم که نه یالله. او بیا داسې لګیا و الله سبحانه وتعالی ته دا ناشنا خبرې دا به یې وسیله کولې، هر لار به یې کته چې الله سبحانه وتعالی په ما باندې رحم وکړي، هر لار به یې کته. یالله ته به ګناهګارو باندې رحم کوې چې د هغوی توبې قبله، یالله یو ګناهګار ته ولاړلی او توبه وباسي او ګناهونو بخانه غواړي، یالله په ما رحم وکړه. او داسې خبرې دعاګانې چې غواړي ښایسته ښایسته دعاګانې غواړي د الله سبحانه وتعالی نه، د الله دا نومونه به کې ذکر کوي، یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا الله یا ربی یا جبار یا قهار یا ملک یا عزیز. دا ښایسته ښایسته نومونه د الله اخلي، الله به درله دعاګانې قبلوي. زموږ د دعاګانې ولې نه قبلېږي؟ ځکه چې آداب د دعا هغه موږ نه استعمالوو. ما دې مسلې تفصیل کړی و په د سورت مریم تفسیر چې ما کله کوو، نو د هغې په اوله کې زکریا علیه السلام چې کله د خپل رب نه دعا غوښته، نو څنګه ادب و په زکریا علیه السلام کې د دعا د غوښتو هغه آداب په ځان کې راولئ، الله سبحانه وتعالی به ستاسو له دعاګانې بیا دا به بیا قبلوي. دا سویم نوم شو. شپږم وم اتم نهم دا دریوړه نومونه یو بل ته نږدې دي. العلي الاعلى المتعال، العلي الاعلى المتعال. اول به په دې باندې دلایل وښیو د قرآن نه چې دا نوم په قرآن کې راغلی. په سورة البقره کې الله وایي وهو العلي العظیم. په سورة الاعلى کې الله وایي سبح اسم ربك الاعلى. په سورة الرعد کې الله وایي عالم الغیب والشهادة الكبير المتعال. نو د الله وم اتم نهم نوم دا یاد کوي، العلي الاعلى المتعال. علو خو په عربي کې دا چې کوم عام عربي منګه او زمونږ د عوامي دلته وایي، هغوی ته هم پته نه چې د علو معنی ده اوچت بره، د کته په مقابله کې بره راځي، السمو الارتفاع، بره کېده اوچتېده. په دې کې دنه ډېرې معنی پرتې دي په دې نومونو کې. علو اوچتېده په معنی علو الشان والقدر، لکه پلانې د پلاني شان او قدر اوچت دی، معنی دا نه چې هغه اوچت بره ناست دی، خو شان او قدر یې څه دی؟ هغه اوچت دی. لکه دلیل پې ته ښیم، په هره خبره به ته انشاءالله دلیل ښایو. الله وایي فلا تهنوا وتدعوا الى السلم. تاسو کمزورتیا مه ښکاره کوئ، د ځان نه د کافرانو سره ابتدایي د صلح خبرې تاسو مه کوئ. د کافرانو سره صلح جایز ده، خو چې هغوی شروع کړي د صلح خبرې، تاسو د ځان نه د صلح خبرې مه کوئ. وانتم الاعلون، او تاسو اوچت یئ. دې ځای کې د اوچتېدو څه مطلب دی؟ ستاسو شان اوچت دی. مطلب دا نه وانتم الاعلون تاسو په هغوی له پاسه نه، ستاسو شان هغه د کافرانو د شان نه اوچت دی، ستاسو قدر او مرتبه اوچته ده. نو علو په دې معنی سره هم راځي، علو په دې معنی سره هم راځي د ځي اوچتېده، یو سړی اوچت دی یعنې ځای اوچت دی. لکه الله سوی په قرآن کې کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، د نیکانو خلکو عملنامه به کوم ځای کې ده؟ علیین کې ده. علیین څه مطلب دی؟
یعنی اوچت وم اسمان نه بره، وم اسمان نه بره. یا حدیث د اسراء و معراج کې راځي، انس ابن مالک رضی الله روایت ته په صحیح بخاری کې شتی، وی فعل به الى الجبار، فعل به الى الجبار یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر وختو الله پسې. فعل حدیث کې علامت یعنی زی اوچت شو. نو یو معنی دا شو یاد ساتئ، زما په دې خبرو خو تاسو رسئ کنه. زه ګوره حتی الوسه کوشش کوم چې په اسانه پښتو کې په اسانو الفاظو کې تاسو پوه کړم، او دا خبرې د الله سره تعلق ساتي نو په غور او شوق او ذوق سره یې اورئ. کله چې ته کلي ته ټلیفون میلاو کې ولله المثل الاعلی، د الله خو اوچت مثال دی. او د ښځې سره خبرې کې خوب درځي، د وړو سره چې خبرې کې مور پلار سره په ګینټو ګینټو په ګاډي کې نایسي او په روډ کې نایسي، او کله وی لیټ ولګېد او کله وی ښکاري نه، او کله وی ښکاري او اواز درځي او نه راځي، زارې شنې شي. زه دې بعضو ته حیران یم، یعنې سړی ټلیفونو کې څنګه ښې واړه څنګه خبره ختمه په ګینټو ګینټو به پتې ته به حیران شي چې دی وایي څه هغې ته. په اخر کې دوی سره خبرې ختمې شي، نو کپړې دې څنګه اچولي دي، او هغه پلانې راغلی او که نه راغلی، او تا جو ورته څه ووي او جو تا ورته څه ووي، او تا پرون چې پالتو خبرې پالتو. خو دوی د یو بل په خبرو باندې مین دي ځکه نه تنګېږي. نو دا خبرې پالتو خبرې دي، د ضرورت خو درې څلور خبرې خلکو کې خبره ختمه شو، دا به ګینټو څه شی دی. نو چې کله تا ته ستا د رب خبره بیانېږي، که په دې ځای کې ته تنګ شوې، نو بیا ته ډېر بدبخته یې چې د الله سبحانه وتعالی معرفت بیانېږي او د هغه په باره کې خبره کېږي، او تا لغه موضوع دومره خوند در نه کو چې ته په جذبه کې راشي. نو علو په معنی چې قدر اوچتي، علو په معنی چې زی اوچتي، علو په معنی د دې مرضی چې عظمت، تجبر او تکبر. لکه الله سوی ان فرعون علا فی الارض، فرعون اوچت شو په ځمکه کې. څنګه اوچت شو؟ زی اوچتو، تکبر یې کړی، جابرو جبر او ظلم یې کړی، فاستکبروا وکانوا قوما عالین. الله وی هغه داسې قوم و چې عالین، عالین اوچت، دې ځای کې د اوچتوالي نه مطلب تکبر به یې کوو. علو په معنی د دې راځي چې یو سړی زورور شي، یعنی زورور دی پلانې. عرب دا خبره کوي، وی علا فلان فلانا، پلانې په پلاني باندې اوچت شوی دی. څه مطلب دی؟ زورور شوی دی. نو دا علو په معنی د دې راځي چې زورور دی. د الله سبحانه وتعالی د نوم العلی، الاعلا، المتعالی یا المتعال، د درېونه په یو معنی سره دي. صرف فرق پکې دا دی په دې تعالی کې، متعال نوم کې دا فرق دی چې الله اوچت دی سره د پاکوالی نه، د هر عیب او د هر نقصان نه. دا معنی په دې کې دنه زیاتی پرته ده. دا خو ما معنی ووي. نو مطلب دا شو چې الله سبحانه وتعالی اوچت دی، یعنی قدر اوچت دی. اوله معنی موږ دا کړې وکنه چې علو په معنی دا چې قدر اوچت دی، وانتم الاعلون، او تاسو اوچت یعنی شان اوچت دی. نو الله اوچت دی په معنی دا چې د الله قدر او شان څه دی؟ هغه اوچت دی. دویمه معنی موږ کړې وه الله اوچت دی، علو په معنی د اوچتوالي د زی. الله اوچت دی یعنی زی د الله ذات چې دی هغه څه دی؟ هغه اوچت دی. دا هغه علو چې د مکان سره تعلق ساتي. الله اوچت دی یعنی د ټولو مخلوقاتو نه اوچت دی. الرحمن علی العرش استوى، رحمان په عرش د پاسه دی، او عرش د ټولو مخلوقاتو د پاسه دی. الله اوچت شو د ټولو مخلوقاتو نه. او د بار بار موږ دا خبره بیانو چې زموږ عقیده ده د قرآن او د حدیث په رڼا کې چې الله د ذات په اعتبار سره څه دی؟ اوچت دی، په عرش د پاسه دی. د علم او د قدرت او د اوریدو او د لیدو په لحاظ الله په هر ځای کې دی، خو د الله ذات ګوره په هر ځای کې نه دی. او چې څوک تپوس وکړي الله کوم ځای کې دی، د دې جواب دی چې الله په عرش د پاسه دی.
دلیل پیدا دی الرحمن علی العرش استوى. نو عرش کوم ځای کې؟ عرش هر ځای کې دی. عرش په اسمانونو د پاسه دی. الله سوی الیه یصعد الکلم الطیب. دا خیسته خبرې چې دی پاکې خبرې الله ته خیجي. خیجي معنی څه شوه؟ چې الله اوچت دی. ځکه که الله هر ځای کې وی نو بیا دې ټکي استعمالولو ضرورت څه و چې الله ته خیجي. إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله ما دا قرآن نازل کرده ده را کوس کرده می ده مطلب ده چه الله برده نو ذکر دا قرآن کتر علی گله ده که الله هر ذکر بیا بدا انزلنا تکه بینوی. بلا واقع ده اسراء و ده معراج سه ضرورت ده چه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برزی؟ سه ضرورت ده چې الله سره ملاقات وشي، الله سره خبرې وشي کنه. نو خو الله بره دی ځکه خو بره لاړ کنه. که چېرته الله هر ځای کې وی نو دا خبرې د الله او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منځ کې کېده، دا خو هر ځای کې به کېدی شوې. ورسېدی په دې خبره کې دا ښکلی دی او ښایسته دلیل دی. بل مشهور حدیث یو صحابي سره یې وینځه و هغه ازادوله. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس راوستو ناغه دی تپوسو کو این الله الله کم ځای کې ناغه اسمان ته یې ګوته ونیو. وایي زه څوک یم؟ وایي ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم. هغه ازاده کوي دا مسلمانه ده. نو الله سبحانه وتعالی قدر او شان مو اوچت او د الله ذات مو اوچت او الله اوچت په معنی د دې چې عظمت د الله دی او الله اوچت په دې معنی سره چې الله زورور دی. الله زورور دی په ټولو مخلوقاتو باندې. فتعالى الله الملك الحق. اوچت او پاک دی هغه الله چې هغه باچا دی او حق باچا دی. فتعالى الله الملك الحق سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. الله پاک دی او اوچت دی د هر عیب او د هر نقصان نه. الله پاک دی او اوچت دی د دې مخلوقاتو د سوچونو او د فکرونو نه. الله پاک دی او اوچت دی د هر کمزورتیا نه. الله پاک دی او اوچت دی د هر مثال بیانونکي نه او د هر مثال نه. الله پاک دی او اوچت دی د تشبیه ورکولو نه چې الله داسې دی لکه داسې نه. والعیاذ بالله الله پاک ته دی هر څه. الله چې اوچت شو نو دې کې فایده ته موږ ته سره ووته. فایده دا راووته چې الله سبحانه وتعالی علی فی دنوه قریب فی علوه. دا ډېره ناشنا جمله د علماء بیانوي. وی الله سره د نږدېوالي اوچت دی او اوچت دی سره د او نږدې دی سره د اوچتوالي. د دې څه معنی شو؟ طارق صاحب نږدې دی ذات په اعتبار سره اوچت دی. نو الله اوچت دی او نږدې دی او الله نږدې دی او څه دی؟ اوچت دی سبحانه وتعالی. او په هغه عرش د پاس هغه نږدې دی. څنګه نږدې دی؟ هر خبره اوري او هر خبره ویني. حدیث کی راځي چې نیمه شپه نیمه او تک تور میږي په تک توره ګټه باندې رواني او دا ګټه مهینې رب العالمین د میږي د عرش نه او د خپو کشاره موري. دا معنی دی چې الله نږدې دی اوچت دی او اوچت دی او نږدې دی سبحانه وتعالی. خوله راغلی او په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې کړ. وی یا رسول الله خاوند راته وی چې ته په ما دي سي لکه مور. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ول جواب نه ورکوه. وی بس دې حرام شوی ته پاغه باندې په خوا ودی سي. مسلې د راکوزیدو نه مخکې دي سي وا چې چا به چاته وی چې ته په ما دي سي خزي ته به ته په ما دي سي خور نه هغه به څه شو؟ حرام بشو. ته په ما دي سي لکه مور بس هغه حرام شو. دې مسلې بل حل نو الله له سهل نو بیان کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلی وی زه سوه ځان نه خبر نشم هغه جړا کول. وی زما ځواني د وخوړه او زما خېټه مې زره پر سیری کړې نه بچی مې راوړ او چې اوس هر څه زده دوی مخاون نه وته مو هر څه نه وته نن دې ما ته وی چې ته په ما دي سي لکه مو. یا رسول الله زما بچی دي
که زیت بوزم نو وږي به شي، که دته پرېږدمه تربیت به یې کمزوری شي. هغه ته یې څه وکړه؟ بس په جړا سره وته و د دروازه کې وي چې زه خپل شکایت بیانوم چا ته؟ الله سبحانه وتعالی ته. دی وي نو رب العالمین آیتونه نازل کړو، پوره صورت نازل کو، سورة المجادله یا المجادله، صورت په نوم د هغه زنانه چې هغې د پیغمبر سره بحث مباحثه کړې وه د خاوند په باره کې. الله سوی قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، یقینا الله واورید وینا د هغه ښځې چې تا سره جګړه کوله په باره د خپل خاوند کې. وتشتكي إلى الله، او شکایت وکړو الله ته، والله يسمع تحاوركما، او الله واورېدې خبرې اترې ستاسو. ان الله سمیع بصیر، یقینا الله اوریدونکی لیدونکی دی. عرش نه خبره واورې، عرش او د یو اسمان نه بل اسمانه پورې څو فاصله ده؟ 1500 کاله. او بیا د دې اسمانونو د فاصلې او په عرش د پاسه په اسمانونو د پاسه اوبه، او بیا د ځمکې نه د اسمانه پورې فاصله، او رب العالمین د عرش نه خبره واورېده. دا دی هغه رب چې بره دی او نږدې دی، او دا هغه رب دی چې نږدې دی او څه دی؟ اوچت دی. دا به مخلوق کې نشي کېدی. دې څوک مخلوق هم لیدلی چې داسې صفت پکې نه، دا صرف د الله صفت دی. مخلوق که نږدې دی نو نږدې دی، او که لرې دی نو لرې دی. خو رب العالمین بره دی او نږدې دی، او نږدې دی او بره دی. د خوله خبره د هغه ځینه واورېد. عایشه رضی الله عنها وی پاک دی هغه ذات د هر عیب او د هر نقصان نه چې زه یو کوټه یو دیوال اخوا ولاړه وم په دې کمره کې دننه، او غوږ مې ایښودی و چې دا خوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه وایي، وی بعض خبرې راتلې او بعض نه راتلې. او هغه الله د عرش نه واورېدې. دغه وران شو، دا یو یهودي وی الله غریب شوی دی، اوس د مسلمانانو نه مالونه جمع کوي. په دې باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه غصه شو، یو سپېړه ولا ورکړه. هغه راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ستا ملګري زه والی یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابوبکر ولې دی والی؟ یا رسول الله د الله بېادبي کوله، تا سره بې ګواهان شتي؟ عدل دی، که مخامخ ابوبکر صدیق هم دی، خو عدل او انصاف ته دلیل به غواړي. ابوبکر تا سره په دې باندې څه دلیل شتي؟ په دې خبره باندې څه ثبوت تا سره شتي؟ هغه وی یا رسول الله بس زه وم او ده دا خبره وکړه. نه نشته، څه ګواه نشته. نږدې و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیصله کړې وه، الله ایتونه نازل کړو. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، یقینا الله واورید وینا د هغه یهودو چې ویلي وو چې الله غریب دی او موږ مالداره یو. الله د هغه ځینې خبره واورېد. نو رب العالمین هغه اوچت ذات دی. بیا درد ناشنا فایده ذکر کوه. الله اوچت ذات دی، نو څوک چې د هغه سره تعلق ساتي هغه هم اوچت شي. اوچت شي په معنی د څه؟ مخ وي اوچت په معنی ډېرو معنو سره راځي. نو چې الله سره تعلق ساتي ته به اوچت شي په کومه معنی سره؟ شان به اوچت شي، مقام به اوچت شي، قدر به اوچت شي. الله موسی علیه السلام ته څه وي کله چې هغه وویرېد؟ مقابلې له تللی وکړه، غټه مقابله وه. الله ورته وایي لا تخف انک انت الاعلی، مه یېرېږه ته څه ته اوچت. د الله سبحانه وتعالی دا کتاب
چې د الله خبرې دی بس دا موچت دی د الله د دین موچت دی الله خپلو ملګرو ته موچتوالی ورکوي هغوی له عزت ورکوي او ناشنا شان او مقام وله ورکوي د الله د دې خبرو سره چې تعلق ساتي الله دې اوچتوي حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين الله د دې کتاب د لاسه بعض قومونه اوچت کړي دي او بعضې ذلیله کړي دي کوم چې دې قرآن سره تعلق ساتلی دی الله اوچت کړي دي او کوم چې د قرآن شاته غزار کړی دی رب العالمین هم غزار کړي دي ذلیله کړي دي د الله سره تعلق ساتئ او د الله د کلام سره رب العالمین به موچت کی مقام بدل اوچت تر کی شان به موچت شي نو دا درې نومونه شو د الله کم کم العلی الاعلى المتعال او د دې نه مخکې کم یو القیوم دا نومونه به موږ انشاءالله پوره کوو او پاگا حدیث با عمل کو چی یو کم سل نمونه چاہتا یادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وید اللہ او پیزان پوه کی او معنی یاد کی دے با جنت تیسی نو منگ با کوشش کو انشاءاللہ چی یو کم سل نمونه دا اللہ یاد کو او ځان پہ پوه کو با کوشش کرے نو طول نمونه شو اللہ الرب الرحمن الرحيم الحي القيوم العلي الأعلى المتعال تسوش نه لسم نم دا الله الكريم الله أكبر الكريم خیستنم دا خپلو بچوله چې دا نمونه اگده کنه نو د الله خوخ نمونه په نمونو کې هغه دي چې په هغې کې د خبرې ته اشارې چې بنده د الله دی اکو دا نمونه کم تیر شو که نه عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الله عبد القیوم عبد الحی عبد العلی عبد الکریم دا کریم دا الکریم کنه زوی د الله در کې نوم ورکې د عبد الکریم خیسته نمونه دي نن سبا خو د کرکټیانو د ډمانو د انډیا د فلمونو د ډمانو نمونه ښودل کېږي جنکوله ولکانو او جنکوله خو بغیر د دغه نمونو نه بل نوم نه ایږدي او هغه خلک لږ دي چې دې ته سوچي چې دې بچي له داسې نوم کېږي چې په ده باندې اثر کوي ما تاسو ته د فایدې ذکر کړی و چې نوم ګورې په انسان باندې اثر کوي تخپل بچی له نوم کېدی د کرکټي نو د ذهن ته همیشه به دغه کرکټي راځي دی به کوشش کوي چې ځان د ده په شان کمه او تخپل بچی له نوم کېدی والعیاذ بالله د ډمانو نو دی به چلونه هم هغه شان کوي بلکل د هندوانو د نومونه یې ښودلي دي نن سبا ما په خپلو د بعضو نه اورېدلي دي او بیا چې صحیح نوم وله کېدی نو هغه به داسې مختصر کي د انګریزانو هغه پیښې به کوي وکي او ټکي او مکي او دا نومونه ورته بیا وایي وایي داسې که نه وایي ښایسته نوم به بلال دا به ته بلو او بلي او وقاص دا به ته وکي وایي دا د انګریزانو پیښې دي او دا د هندوانو پیښې دي زمونږ الحمدلله شریعت واضح دی دین هم واضح دی او په دې خپل دین فخر کوئ بس پکوئ خپل دین یهود په خپل یهودیت باندې ذلت محسوسوي که فخر نصارا په نصرانیت باندې فخر کوي هندوان په هندو مذهب باندې فخر کوي سیکان په خپل مذهب فخر کوي ای مسلمانه ته ولې د خپل مذهب نه شاته کېږي ته ولې د خپلو عاداتنا د خپل دین نه د الله او د الله د پیغمبرو نه ته ولې شاته کېږي ته ولې د هغوی په طریقه روانېږي په کار خو دا دی چې زموږ دین حق دین دی چې نور ورته راواړو نو هغه دین ولې لګیا دي په د نورو په طریقو باندې عمل کوي د افسوس خبره
خیسته خیسته نمونه خپلو بچو له کېدي. عبدالکریم څومره خیسته نوم. الکریم دلیل به څه دی؟ یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. ای انسانه ته څه شي دوکه کړی د خپل کریم رب نه. و بل ځای کې الله څه وایي؟ فإن ربي غني کریم. نو زما رب غني دی او کریم دی. د کریم معنی خو واضحه ده. څه وایي؟ کریم چا ته وایي؟ سخاوت. کریم په معنی سخاوت خو واضح ده، خو دې کې د نه ډېرې معنی پرتې دي. کریم الجواد سخی انسان چې کوم هغه ته کریم ویل کېږي چې خیر یې ډېر. رب العالمین خو هغه کریم ذات دی. حدیث کې راغلي چې د الله لاسونه پراخه دي سحر او ماښام. دومره کریم او سخی ذات. په دې کې دنه معنی پرته ده، کریم کې معنی پرته ده العظیم النفع چې فایدې ډېرې خلکو له فایده ورکوي، هغه فایده ختمیږي نه. رب العالمین خو دې خلکو له چې کومې فایدې ورکوي نو تپوس یې مه کوه. کریم هغه چا ته ویل کېږي، دا ناشنا معنی ده. کریم هغه چا ته ویل کېږي چې د هغه سره صحیح هغه په اسانۍ میلاویږي. هغه سره چې صحیح هغه په اسانۍ میلاویږي. رب العالمین سره چې صحیح څومره په اسانۍ میلاویږي. کریم هغه چا ته هم ویل کېږي چې قدر یې اوچتي، شان یې اوچتي، ذات یې اوچتي. خلک وایي پلانی کریم دی. اره کریم دی مطلب قدر او مقام او ذات او نسب یې ډېر اوچت دی، ډېر شرف والا الله ورکړی دی، ځکه ورته کریم وایي. لکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی ان الکریم ابن الکریم یوسف ابن یعقوب. کریم او د کریم زوی څوک دی؟ یوسف زوی د یعقوب علیهم السلام. حدیث کریم په معنی دی چې مقام یې اوچت دی، شان یې اوچت دی، ذات یې اوچت دی، نسب یې اوچت دی. پیغمبر زوی د پیغمبر زوی د پیغمبر زوی د پیغمبر، نو څومره اوچت نسب شو او څومره اوچت ذات یې شو. کریم په عربۍ کې قیمتي شي ته هم ویلی کېږي، په معنی د قیمتي. لکه کله چې ملا چرګک هغه کتاب ویوړو، خط یې ویوړو، بلقیس ته یې ګزار کړو، نو هغې څه ووایي؟ انی القی الی کتاب کریم. کریم په معنی د عزتمن، د قیمتي، یعنې خط را لېږلی شوی دی خو ډېر عزتمن خط دی. کریم په معنی د ښایسته م راځي چې منظر یې ښایسته وي. لکه الله څه وایي؟ کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. تاسو دې ځمکې ته نه ګورئ څومره ښایسته ښایسته جوړې مې ترې راویستې دي. نو کریم په معنی دلته څه دی؟ ښایست. او کریم په معنی د دې م راځي د غلطۍ نه مخ اړوونکی، چې په غلطۍ دې نه نیسي دته م کریم ویلی کېږي. عرب دا خبره کوي وي شاتون کریمه. د بیزه چې ده دا ګډه دا کریمه ده. څنګه؟ وی کله چې دا بیزه ودرې او پۍ تې لشې نو دا د مخ واړوي. دې څه مطلب د مخ واړوي؟ غلي ولاړې څه نه وایي؟ غلي ولاړې څه نه وایي؟ مخ واړوي. نو په دې کریم کې دنه دا معنی هم پرته ده د غلطیانو نه. لکه اوس انسان ستا د غلطیانو نه مخ واړوي، ستا د غلطۍ نه مخ واړوي، معافي کول، دا هم په دې کې دنه دا معنی پرته ده. دغه شان زورور، کریم په معنی د زورور هم راځي، او کریم په معنی د دې هم راځي چې په خلکو باندې احسانونه کوي. کریم په معنی دی چې خلکو باندې احسانونه کوي. کریم په معنی د دې چې د مصیبت او عیب نه پاک دی. نو دا ټولې خبرې په الله سبحانه وتعالی کې دننه دي. دا ټولې خبرې په الله کې دننه دي. الله کریم دی، سخی دی. الله کریم دی، نفع او فائدې ټول مخلوقاتو ته عامه ده. الله کریم دی، د الله سره چې څه دي په اسانۍ میلاویږي. الله کریم دی، شان او مقام یې اوچت دی.
الله کریم دی، خیسته دی، الله کریم دی، زمن غلطیانی منگ تا معاف کئی. اللہ کریم دے، اللہ زورور دے، اللہ کریم دے، اللہ پا دی مخلوقاتو بانی احسانون کری دی، اللہ کریم دے، اللہ دا ہر عیب و نقصان نپاک دے. اللہ کریم دے، زموستا سمر گناون دی دیکن دی. زتا تر اللہ دا کرم یو نخوخم دا پتا بانی چی دا پردرہ چولے دا اللہ کرم دی. دا اللہ کرم دے گو ریخوا چی زمانگ دا غلطیانی پتی کری دے و کچر تا دای راخ کارکری موتا با یو بل سر سلام دعا مونکو، موتا با دیو بل سر کیم ننو. خدا دا اللہ سبحانه تعالی رحم و کرم دے، کرم چی پا دی گناونو بانی را پردا چولی دا. او بیرتی و ناشنا حدیث بیان کم، دیر دا خوشحالی حدیث دی، دیر دا خوشحالی. وی اللہ چی دا چا پا گناونو بانی پا دنیا کی پردا واچولا، پوش چی پا آخرت کی پیم اللہ پردا چی. او چی اللہ و شرمو پا دنیا کی پا آخرت کی شرمائی. دیر دا خوشحالی حدیث تے، دا انسان دا ازر دا خوشحالی نٹوپو نوئی. چی کر دی گناو کرا واللہ دا بانی پردر واچولا، رب العالمین کریم ذات تے پٹ وساتلی، پا آخرت کی بدیم پٹ ساتی. انسانان پچا پڑتا ہے چی شرمونی و شرمائی. اگر رب دے سمر نافرمانیانی منگ دے رب کڑی دی، سمر نافرمانیانی بیم پٹ ساتی دی. کریم دے کنا تا دا سلویخ تو کالو گناہون راولا، تا دا 500 شپیتو کالو گناہون راولا. بلکہ ضرورت و حدیث و بیان کم. حدیث قدسی دے اللہ ہوئی، یا ابن آدم، اید آدم بچیا، لو ان ذنوبک بلغت عنان السماء، کچرت استادا گناہون اسمان تا ورسی. اخو ما دا سلویخ تو کالو گناہون ویل، و دیزی کی گناہون کم زی تا ورسی با اسمان تا. ووری دا اللہ کرم دے ما چیتا یادو. ثم استغفرتنی، او بیدی زمان بخانو گوختا، گناہون رسیدلی کم زیتا دی اسمان تا. ثم استغفرتنی، بیدی زمان بخانو گوختا، غفرت لکا ولا ابالی، او زبد لتا طول گناہونو بخمویس پروامینی. اللہ وی دا کریم دی. اللہ اکبر. دا اللہ دا کرم بتا تسوی مچی گناہون بخینانا دا پرید بلد تاویم. الا من تاب، چاچی توبہ ویستا، وآمن وعمل عملا صالحا، عقیدے دا توحید و عمل دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا طریقو خیمان شو بخبلو گناہونو باندی واپشو اللہ تا صرف ولا گناہون نبخی. دا وہ کریم دے کنا. دا کریم خو بیا معاملہ دا کرم دا. ہاں پا دی مخلوق کی دا اللہ خوچت مثال لے پا دی مخلوق کی چی دیسی کریم انتا کی انسانی درون پسی ورشی سر دیرو کسانو سر تلیم دا سفارش دا پارا نو دیسی کریم بانی چی ورشی منگو توی دا سڑے غریب دے لگ مثال کی دا 10,000 معاملہ دا دا 15,000 دا. او ما تا پخپل او معاملہ یاد دا زمان خواتی او کس راغلے او پاقباری دا بل کس 15,000 ریالو دا دنین تقریباً سے 15 کال مخ کی خبر ہے. اوی تو ہوئی چی دا غلق لیٹ کیو نیٹاو ما سر نیشتیو غریب بانی اسی غربت اچانک راغلے ازو سر لارم آکس سر من کینستو زمان دیر قدرو کو اللہ دا قدرو کی. او دقی شانی ما توی شیخ سبتا سر آغلی دا 35,000 ریال دا مدد ماب کری زدنی یو ریل نالو دا کریم دے. دے توی کرم قدرمن اوچت خیستا دا طولی خبری دی کدن ندی. دا خوش پہ انسانانو کی چی اوچتی دا غدا صفت تے نو چی آغا رب کریم ذات تے چی دا غب سنگ شانی تا توبہ ویستا بخیمان شوی گناہون دی دیر کرو اللہ سوئی
فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ نو دغه خلق بدلی بکم ز بدیانی د دوی پنیکیانو سره صرف د بخینه صرف خبر د بخلو نه د کریم ذات بلکې د بدیانی بدت بدلی کی بس سره پنیکیانو سره الله اکبر دومره کریم ذات ته چې دغه سره چې څوک دشمنی کوي کافر د الله سره دشمنی کوي کنه هغه له رزق ورکړي دا کریم دی کنه زما او تاسو سره کې څوک دشمنی وکړي نو سلام به پم ونه چو سلام به چو نه او دی کریم ذات ته وګوره څوک چې سره دشمنی کوي هغه له رزق ورکړي دومره کریم دی معمولی باندې غواړي چې څوک رانه سو غواړي معمولی باندې چې څوک رانه سو غواړي بس ادعوني استجیب لکم وی زمان غواړي زه بدله دعاګانې قبولې او دینه ته ناشنا ونه یم دومره کریم دی د شپې په د اخرنۍ حصه کې له منډه د دنیا د اسمان ته راکوشي وي که څه غواړي والی که نه په زوره معمولي بانه د دنیا اسمان ته به سې راکوشي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي وایي که څه غواړئ والی که نه خزانې دي پراخه خزانې دي او کریم ذات دی د کریم په در باندې خو بیا څوک پاتې کېږي نه که نه حدیث کې څه راځي ان الله حی کریم الله حیاناک او کریم دی چې څوک ورته لاس اوچت کي نو الله له حیا ورځي د لاسونه وله خالي واپس نه پرېږدي نو چې الله له حیا م ورځي او کریم هم دی نو بیا دې ته ولې نه غواړي هغه کریم ذات دی چې معمولی عبادت وایي څه ډېر څه بدله درکړي زمونږ دا عبادتونه د دې لایق دي چې موږ په جنت ته لاړ شو خو دغه غټ جنت الله سبحانه وتعالی موږ له په معمولی عبادت باندې راکوي نو فایده دا راووته چې الله کریم دی نو بیا ترې غواړه د دغه کریم ذات نه ان ربکم حدیث متوسوی چې ستاسو رب حیاناک ته او کریم دی یستحی اذا رفع الرجل الیه یدیه ان یردهما صفرا خائبتین دا حدیث په سنن ترمذی کې دی الله ته چې څوک لاس اوچت کړي الله له حیا ورځي لاسونه وله خالي نه پرېږدي او دا چې څومره مسلې دي دي ټولې ورته بیان کړه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وویل د الله نه چې څه غواړئ ښه ډېرې غواړئ وایي الله اکبر سنن ابي داود کې دا حدیث وایي چې څه غواړئ ښه ډېرې غواړئ فإن الله لا يتعاظم عليه شيء اعطاه ګوره الله تصور کول ګران نه دي ګوره چې غواړئ به ښه ډېره غواړه الله کریم ذات خو دلته دا فایده د دې مطلب دا نه دی چې دې نه مونږ غلطه فایده ولي چې الله کریم ذات ته بس د الله نافرمانیانې کوه الله به مونږ پرده راچولې ده یو بس د الله نافرمانیانې کوه نه الله دا پرده به مونږ راچولې ده شکر وباسه دوکه نشي په دې باندې چې الله په ما پرده راچولې ده او خبره ختمه شو حدیث کې دا راځي ګورې الله چې د چا نه پرده اوچته کړي نو کور کې دننه وشرموي او د ډېرو نه پردې اوچتې شوي دي والعیاذ بالله الله دې په موږ باندې دا خپلې پردې ساتي دوکه نه شي په دې باندې الله په ما پرده راچولې ده نه فایده د دې نوم نه سره ووته الله کریم دی نو موږ کې پکار ده چې موږ هم په ځان کې د کرم د صفت دننه راولو په ځان کې کوم صفت دننه راولو د کرم د صفت او دا ساتي چې د ټول نه لوی کریم څوک دی هغه تقوادار دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې عزتمن څوک دی تقوادار په ځان کې تقوا راولئ چې الله دنه کریم جوړ کړي الله دې عزتمن کړي بل په ځان کې د کرم صفت راوله مال لګوه خرچه کوه د ټولو نه اول په مور پلار بیا په ښځه په بچو
په خپلوانو، په ملګرو، په علماو، په طلباو، په دیندارو، په فقیرانو، په محتاجانو، په کونډو، په مظلومینو مال ولګوه، میلمستیا کوه، لاس کې چې دې څه دي په دې لاس مه تنګوه. ما تاسو ته دا ووایي کریم هغه دی په کریم کې دا معنی پرته دی چې څه چې ورسره دي دا په اسانتیا میلاویږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله کریم ذات ته ټول نه اوچت او بیا پسې څوک کریم دی؟ بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم. اوس ناشنا کریم انسان. ما وی کریم کې دا معنی پرته دی چې څه ورسره دي دا په اسانتیا میلاویږي نه. دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې به چا څه شی ووایي څه شی به ته غوښتو الله یې نه دي ویلي، او که چېرته کلمه د توحید دا نه وی ویلا به یې د سره نه وی ویلې، خو هلته کلمه کې دی. یو زنانه وله څادر راوړی، ډېر مزدار څادر و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم څادر ته ضرورت و، موجمه هم و. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم واچو، ډېر قیمتي څادر و. صحابي ورته یا رسول الله که دا مال راکړي. وایي بیا ملګرو په هغې باندې وټوکو چې ګوره تا بد وکړو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ضرورت و، موږ ته به دې ویلی څادر به دله موږ اخیستی. هغه وایي څادر ته مې ضرورت نه و، خو ما چې دې نه به کفن جوړ کړم. خو هغه څادر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړو. ځکه دا صفت راوړه، دا نه چې څوک درته وایي دا شی په کار ته بنګ بنګ شروع کړي. او دا بس سم لکه د جسم نه چې د غوښې چم جدا کې نه، خو څه شی به ترې وانخلي. الله سبحانه وتعالی دې خلکو بدي بیان کړې ده سورة الماعون کې، ويمنعون الماعون. وی دومره بې خیره دي چې د خیر چې څه شی دی د خلکو نه یې منع کړی دی. لکه مثال کې تا سره کور کې بیلچه پرته ده، ګاونډي راغی زموږ بیلچه پرته ځغله. الله وی دومره بې خیره دی چې د خیر شیسې چاله نشي ورکولی، بیلچې چاله ورنه کړه. ګاډي کور کې پرته ده، کس پسې راوي ګاډي مه زموږ ځان خراب دی. لرګی پکار دی، ماچس پکار دی. ګاډي یاره که چابي راکړي زه به راځم. مړې کو داسې ووایي نه چاله ګاډی ورکوم او نه چا نه اخلم، یعنې نه د خیر کار کوم او نه بل له موقع ورکوم. نو ځان کې دا صفت پیدا کوي د کرم دا او د جود د الله سبحانه تعالی دا صفت په موږ کې پیدا کړي. دې سره د درس اختتام ته ورسېدو او نن درس کې موږ څو نومونه د الله ووي. نن درس کې څو؟ نن درس کې 15 نومونه. الله سبحانه وتعالى به موږ ټولو باندې رحم وکړي. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.